السلام علیکم ورحمة الله. قرآن کریم مې لوسته د آیت ته تم شومه، غواړم له تاسو سره یې شریک کړم چې ډېره جالبه موضوع پکې ده. الله پاک فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. الله پاک فرمایي وای ان الذين كفروا بآياتنا، هغه کسان چې زموږ په آیتونو، زموږ په قرآن پاک باندې، زموږ په نښو نښانو باندې، په دې ټولو باندې کفر کوي، منکریږي ترې، سوف نصلیهم نارا، ژر به موږ دوی دوزخ ته داخل کړو، اور ته به یې ورسوو. اوس جالبه خبره دې ځای کې ده، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، هر کله چې د دوی دا پوستکي وسوځېږي موږ به دوی ته نور پوستکي ورواچو، یعنې دا پوستکی بیا راتازه کو، دا پوستکی چې یو ځل سوځېږي بیا به یې راتازه کوو. لیذوقوا العذاب، د دې دپاره چې دا درد عذاب وڅکي. نو انسان چې کله وسوځي نو څنګه بیا پوستکی بیا تازه کیږي؟ د طب علما وایي چې د انسان دغه د درد د حس کولو حجرې، عصبي رشتې یا حجرې د دې پوستکي نه لاندې دي، بیا تر هغې لاندې د انسان غوښه ده. دغه انسان چې کله دغه درد حس کوي د دې پوستکي د پاسه حس کوي، د پوستکي دغه د درد د احساسولو هغه عصبي رشتې چې دي د پوستکي سره دي، د پوستکي کې دي، د پوستکي نه چې لاندې د غوښه ده، د غوښه به یې نه سوځي، چې وسوځي انسان په درد نه پوهېږي. تاسې به لیدلي کله چې انسان پچکاري وکړي په دې اول کې درد کوي چې د پچکاري دننه کوي، اما کله چې لاندې لاړ شي بیا درد نه کوي، ځکه چې د عصبي رشتو نه لاندې لاړه شي. سبحان الله. الله پاک هم په دغه حکمت نه ډک آیت کې ویلي هر کله چې د دوی دغه پوستکي وسوځېږي، غوښه باندې خو دوی درد نه احساسوي، یا هډوکو باندې، یا د دوی موږ دا پوستکی بیا ورته رابدلوو چې دوی هر ځله د دغه عذاب درد وار په وار وڅکي، ځکه چې یو ځل وسوځېدو نو ټولو دپاره به یو شان عذابي، بیا خواخوا ته هډوکي هر څه به یې وسوځېږي او بیا خو درد نه احساسوي. نو د همدې دپاره د دوی پوستکي به بیا تازه کېږي، بیا به رانوي کېږي، د دې دپاره چې د عذاب په سختۍ باندې وڅکي او دوی د هغه عذاب خوند وڅکي چې څومره سخت دی، څومره دردناک او څومره سخت دی. نو د همدې دپاره الله پاک فرمایي چې کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، هر کله چې د دوی پوستکي سوځي موږ دوی ته نوی پوستکی ورچو، یا د پوستکی نوی کوو، د دې دپاره چې د عذاب وڅکي. د عذاب د څکلو رشتې، عصبي رشتې پوستکي کې دي، تر دې لاندې بیا انسان درد نه احساسوي. پچکارۍ ښه مثال دی. الله پاک دې موږ او تاسې له دغه سخت عذابه وساتي. همیشه هم دا دعا کوئ چې یا الله موږ د دوزخ له عذابه وساته، ډېر سخت عذاب دی. السلام علیکم ورحمة الله.